سلام ګرانو هیوادوالو. د تیر په څیر یو ځل بیا جلال آباد ښار دی ننګرهار او د شپې 9 نه 43 دقیقې تېرې دي. ټول خلک ورو ته روان دي، خو دا کومه جنۍ چې دلته ناسته که تاسو ته ښکاري دوستانو، دا زموږ ستاسو افغانه خور ده چې دا څه مشکل لري زه نه پوهېږم. جاړي او تاسو ته به ښکاري نو خل تیریږي را تیریږي، خو دې بیچاره ته د هېڅ چا فکر نه دی، د هېڅ چا پام نه دی. دا زموږ ستاسو افغان دي. الله، ښاروالۍ والا هم پیسې ورکړي دې بیچاره ته. ښاروالۍ بیچاره تاسو وګورئ چې د ده په وس کې به هم شیشه و، په دې کمکۍ بیچاره باندې زړه وسوځېدو. خو د دې تر څنګ زما که دې هر څه مشکل لري د دې سره زه کښېنم. ای ماشومه دلته راشه بچیا. شکه بچیا دا خو د شپې ډېره ناوخته ده بچیا، کور ته لاړ شه. څنګه وکړمه ماما د مجبورې د لاسه راغلی یم، پلار مې مړ شوی دی، مور مې شکر ناروغه لري ماما، سرپره څوک نه لرو، څنګه وکړو د مجبورې د لاسه راغلی یم ماما. دا پیسې دې اوچتې کړه، ته څو روپۍ دواله. ته راځه ګاډي کې کښېنه، ستاسو کور ته ځو. راځه بچیه راځه ته کښېنه بچیه. ماما غریبان استو څنګه وکړو، نو قلمونه خرڅوو چې په دې ماښام کې دلته کښېنو نو څنګه وکړو. موږ هم یتیمانان استو، پلار مې مړ ده، مور مې شکر ناروغه لري، څنګه وکړو د غریبۍ د لاسه راغلی یم. غریبي ډېره بد شی دی، که دا غریبي نه وی اوس به موږ سکول کې وو، مکتب کې وو، مدرسې کې وو. که زما پلار ژوندی وی کشکې بیا زه به مکتب کې وم، مدرسه کې وم، خو پلار مې ژوندی نه دی او ورور مې وړوکی دی. ستاسو کور د زوخه بچیه ته به جاړې نه. ښه ستاسو کور چیرې دی؟ داسې وړاندې دی د ښار نه؟ څونه وړاندې دی؟ ښه ستاسو کور دپاره به زه هر څه والمه، ته به ستاسو کور ته به راوړ. صحیح ده. دا زه به کوشش کوم تا ته به زه پیسې در کوم، نور به قلمونه نه خرڅې بچیه، نو الله دې په تا ورحمېږي. دغه پیسې زه تا در کوم بچیه. ته ښه دا دي 1000 2000 3000 4000 5000 دا دي 6000. دا پیسې وشماره بچیه، درسره واله جب کې واچوه، درسره ونیسه لاس کې. زه ستاسو کور ته ځم، ټوله سودا هم درته الم. ښه بچیه در سره پیسې رسوي قات کر سره. آفرین، اوښکې دې هم پاکې که، ته به جاړې نه. ښه زه ستاسو کور ته ځو. صحیح ده دوستانو، زه د دوی د کور په طرف، تاسو زموږ ملتیا وکړئ. بیا یم بچیم، راشم. السلام علیکم موري. دا څوک دی؟ موري دغه ستا لور ده په بازار کې قلمونه خرڅوله. دا خو ډېره ناوخته ده، څو بجې دي چې ته دلته قلمونه دې ورکړي دي او په دې شپه باندې ګرځي. ستا دې دپاره اندېښنه نه وي؟ ولې نه وي؟ دغه زما لور ده په ناوخته کې راځي، تر 10 بجې دغلته ناست یم په تیاره کې چې اوس به راشي اوس به راشي. خاوند مې مړ شو، د
دغه نه لرم چې ما ته لږ یو قپ ډوډۍ راوړي یا دې ماشومانو ته تر 10 بجې ناست یم چې وځم نه وځم چې اوس به راشي اوس به راشي بس معلوم نه وي چې کله راشي زړه مې جمع شي چې زه یو قپ شی ډوډۍ موډۍ خو یې راوړله که مورې دغه لور به دې نور ته نه پرېږدي چې بیرون په بازار کې سودا خرڅه کړي دی به له خیره سره هره میاشت په دې سره موږ کومک کوو او د دې دپاره موږ سودا راخیستې ده د دې میاشتې د بلې میاشتې به هم راخلو نو په دې به دا به نور بیرون نه پرېږدي صحیح ده مورې بس دا دې باندې به دیني زده کړه وکړي مدرسه به پرې وي قرآن کریم تلاوت به پرې وکړي مورې په یو شرط په دې سره زه کومک کوم چې دا به دیني زده کړه به په دې کوي چې دا هم خوشحالیږي چې زه زده کړه وکړم بیچاره بس تقریبا د شپې ناوخته ده ستاسو کور ته راغلو نو بچیه مور ته دې پیسې ورکړه دا پیسې واله مورې دا پیسې دې واله او د ستاسو د کور دپاره ما سودا راخیستې هغه زه راکته کوم مورې ښه الله دې تاسو سره ښه وکړي چې داسې وشي خو د چا دا به د تاسو ډېره نیکي چې دا سبق ته لاړ شي دا مکتب ته لاړ شي دا زموږ وړه خور وه چې قلمونه یې خرڅول د شپې ناوخته د دې کور دپاره سودا هم راوړل شوله یعنې ډېر ناوخته ده دا زموږ ستاسو خور ده په موږ حق لري په موږ او تاسو په ټولو افغانانو نو دا سودا یې شوله او مورې دا د دې میاشتې سودا شوله او هغه دې پیسې شولې او له خیره سره په ده بچي باندې ته تعلیم کې دا قلمونه نور راکړه بچیه ما ته دا خو نه ما واخیستل صحیح شو یو خندا وکړه بچیه آفرین نور به دا مورې بیرون نه پرېږدي او بس له خیره سره دا به خپل دیني زده کړه کوي تعلیم به کوي قرآن کریم زده کړه پرې وکړه دا به نور بیرون نه پرېږدي زه به تاسو ته هره میاشت سودا هم راوړم او د دې څونه ګټه کوي هغه به هم زه راوړم درته انشاءالله کور دې آباد خدای دې تاسو سره ډېر ډېر ښه وکړي خدای مو آباد ودان لره چې غریب و غربت دعاګانې اخلي هېڅکله به ناکامه نه شي خدای کامیابه لره دوستانو لاړو موري او ښه شپه درته غواړم او الله ژوندي لره کامیابي م غواړم الله تعالی دې دا ستا اولادونه نیک سالي کړي ښه وخت د خدای په امان سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ګرانو دوستانو د عطا ولفر فاونډیشن وایبر واتساپ ایمو شمېره ده 003988 تر بلې خپرونې ستاسو په ګرانه چوپړ کې بیا ځرېږم د خدای په امان